لمر ماښام له نجیبې سره او د دمې دا اوس تاسو راتلی یو ټلیفون لیمه جانه وه ټلیفون یې کړی و او هغې دا ویلې چې دغسې د الواد مشکل ما درلود چې یوه لور مې درلوده نور ماشومان مې نه کېده وایي چې فقط 2 نسخې دوا مې د ډاکټر صاحبې چې د یاسمین جان نه اخیستې ده او شکر ده جوړه یم او هغې دا ویل چې تکلیف زما یا زما د خاوند هم او جوړ شو نو که تاسو غواړئ چې د ډاکټر صاحبې سره کلینیک ته وشئ نو lmar.maham@lmar.tv باندې موږ ته ایمیل وکئ د موږ ټیم به تاسو د دې شمېره او ادرس درکړي کابل ته او تاسو کولی شئ چې راشئ ښه بېرته راځو دغه چې په عملیات باندې چې ماشومان کیږي د هغې باره کې یوه پوښتنه زه دا لرمه چې آیا داسې ورزشونه یا اکسرسایز شته که هغه د حمل په شروع کې ښځه وکړي نو کیدای شي چې د سیزیرین نه بچ شي فعلا خو کوم خاص د دې لپاره کوم اکسرسایز نشته دی لیکن یو دغه ورته وایي اکسرسایز ویګل ورته وایي کله چې یو مور ماشوم ناراحت کیږي یا زیاتره باید داسې پښې وي موږ چې پښتو کې باید خېټه داسې وخوځه راوخوځئ که نه زیاتره مریضان ته چې زه وښیم ته لږ خېټه وخوځوه وایي نه ډاکټر صاحب زما ماشوم به خدای ناخسته ځایي شي که نه بې ځایه به شي لیکن هغه داسې ویګل نه دی لکه چې موږ چې ورته خېټه داسې لکه پښې جګوي بیا داسې لږ خوځېږي نو په هغه صورت کې ماشوم خپل امنیټک فلویډ کې لږ ګنجایش پیدا شي نو ماشوم خپل پوزیشن ته بیرته لاړ شي که ستاسو خیال زیاتره یو ځای کې چې کله میندې عمل یې اخیستی یو ماشوم یو ځای کې ونښلي کوشش کوي بیا هغه ډېر درد احساس کوي نو هغه وایي چې زه څنګه چلو کوم نو کوشش دې وکړي چې یو ګیلاس نارنج جوس دې وڅښي یا هغه میندې چې کله او ماشومان د نارنج یو ګیلاس جوس نو هغه جوس نه چې تریخ لکه دا پرزرو یا د ما کې خو بیا له خواږه وي که نه خو هغه خو بیا ډېر تریخ دی هغه نه نو بل داسې دی چې بیا هغې کوشش وکړي چې دغه کله چې د ماشوم اواز ورته یعنې حرکت ورته احساس کېږي نه هغه شربت وڅکي نو هغې سره ماشوم ډېر حرکت راځي او زیاتره کوشش دې وکړي چې کله د آخري میاشتې راځي د دوران نو په هغه کې باندې په څلور لکه پخو موږ چې په زګونونو کښېني 10-15 دقیقې دې کښېني لیکن د بریج اپوزیشن قدرتي طور باندې دی جان چې هغه یو ځل ناڅاپه ماشوم دور وخوري بس ځینې وخت کې سټک شي که نه نو هغې ته ما تاسو ته مخکې دغه یو سزیرین مې ته ونیول چې دغه ته ایمرجنسي سزیرین وایي یوه ښځه ته هغې ته مثلا هغه خپل تلویزیوني معاینه یا دغه کې ماشوم صحیح جوړ او ډاکټر دا ورته وایي چې ستا به خپل وخت باندې صحیح ماشوم کیږي خو بیا په عین وخت چې هغه کلینیک ته لاړل شي ډاکټر ورته وایي چې نه ته باید عملیات وکړي دا څه کیسه دغه صورت کې ما تاسو ته چې کله موږ ته ایمرجنسي جراحي ویو که نه نو په دغه صورت باندې کله چې ماشوم لاړ شي هغه ماشوم مور تیار لیبر کي لکه یعنې ماشومې کیږي خو لیکن هغه په صورت کې چې کله ډاکټر وګوري دغه ماشوم اکسیجن کم شي هغې ته ډسټس سنډروم وایي نو ماشوم ته خطر چې خدای ناخسته ماشوم مړ نه شي نو په هغه صورت کې مور ته وایي چې باید ستا عملیات وشي او په هغه صورت کې چې ځینې وخت کې ستاسو خیال دی د مور فشار ډېر جګ لاړ شي موږ هغې ته پریکلم شي په دغه کې وایي په طبابت کې یو ټلیفون دی هلو مریم جان دکتر صاحب در این موضوع اضافه که گم میشه یک کدام دکتر چیز برام نشان بده خب سعیست تشکر زنده باشین زیاد تشکر مریم جان از خوشحال خان خود از آمد دادین زنگ زدین به مورد روی شما پرسان کردین که مویا است و اینجا دکتر است گینکولوژیست که ولادت نسایی ولادی نسایی یعنی گینکولوژیست ولادي نسایي نو اوس ولادي نسایي ډاکټر ته زه دا وایم چې تاسو موږ ته وایئ چې زموږ مخ باندې ویښته دي او څنګه وکړو قربانت شم صدقیت شما دقت یعنی مې سوالت مریم جان دا مریم جان ډېر ښه سوال وکړو دا د دې دغه خبره نه ده مریم جان یو موږ ورته یو وایو پی سی او اس سنډروم ورته وایو هغه مېرمنې چې کله تخمې د لکه نور سیستونه پکې واړه واړه جوړ شوي په دې وخت کې موږ که ستاسو خیال دی په مېرمنو کې 3 هارمونه دي یو استروجن پروجسترون او انډروجن دا په هغه مېرمنو کې کېږي چې د دې تخمې معلول اسس نه شي یعنې تخمې د اسس نه ډکې شي او په هغه صورت کې دغه استروجن او پروجسترون لاندې راشي انډروجن د میل هارمون دی هغه ټسټرون دپاره لکه د مرد خو دا خو بیا هغه هارمون چې امبالانس شي تاسو هارمون امبالانس شي که نه نو په دغه صورت کې د دې ځینې وخت د مېرمنو وزن ډېر زیات وي دغه د مردانه هارمون چې پاس لاړ شي نو په مخ باندې ویښته راځي نه دوی دا وایي چې زما په مخ باندې ویښته دي دا یو نیم پشم خو د ټولو په مخ باندې دوی وایي چې دا ایسته شي هغې زه فکر کوم چې مریم جان دا فکر کوم چې تاسو جلدي ډاکټر یاست ما ویل چې نه خو دغه نه هغه نه د هارمونز مشکل نه و هغې ویلې چې دا چې په مخ باندې ویښته یي د دې د تلو څه د دې د ایسته کولو څه داسې سلو د کوشش کوي چې تریډینګ وکړي او یا ځینې هغه ما خو نه دی کړی زما خو دا دشته ستا خو ماشاءالله ډېر ښایسته مخ دی کله چې موږ کوم بیا لږ بریتونه دلته ښکاري
ښه نو کله مریم جان خیر د لږ لږ ویښته دي او کوم چې ډاکټر صاحب که د هارمونز پرابلم یې چې سره سړی لږ چاغېږي یا واقعا چې ویښته د نورمال نه ډېر زیات په مخ باندې نو هغه د هارمونز امبالانس یې کړل هغې دپاره بیا زه فکر کوم چې تاسو ډاکټر صاحبې ته یا ګایناکالوجست ته لاړ شئ چې دوا درکړي که نه بالکل صحیح ده ښه خپل پوښتنې ته دې ته راځم چې یوه مور باید یوه ښځه چې حامله داره وي هغه باید په میاشت کې څو وارې ډاکټر ته لاړه شي خپل چیک اپ وکړي یا 2 میاشتې باید څنګه نجیبه جان ډېر ښه سوال دی تاسو ویل چې دغه زموږ په افغانستان کې میرمنې دغه ته نه ځي ډېر زیات نسایي ولادي ډاکټرانو ته نه ځي هغه وخت کې ځي چې خدای مکړه تکلیف یې زیات شي نو هغه یو داسې چې کوم مشکل چې میرمن کې باید کال کې په عملدارۍ کې 9 میاشت کې 4 ځله باید ډاکټر ته ورشي 4 ځله په اول وزټ کې دا باید لاړ شي خپل وینې معاینه وکړي چې آیا خپل وینې ګروپ معلوم کړي چې آیا کوم مشکل لري په 2 میاشت کې باید دا خپل تلویزیوني معاینه وکړي چې آیا ماشوم صحیح ولادت ته روان دی او په هغه صورت کې چې کله دی کوشش کوي په 3 ځل کې دا باید لاړ شي چې ازنی باید دغه واخلي دا ټابلیټ فولیک اسید چې ورته موږ وایو که نه دا د فولیک اسید ورته وایي هغې کې د اوسپنو دا شی ډېر زیات دي که دغه په اولنۍ 3 میاشت کې زیاتره میندې وانخلي نو هغې ته کمخوني پیدا کېږي او ماشوم ته هم نقصان لري یو دقیقه سهر د خیرخانه نه هلو بله سهر جان بخیر آمدین تشکر زنده باشین سوال از شما میپرسم یا که مستقیم نه سوال مستقیم سوال کنیم سلام نجیبه جان خیر بخیر خیر مخوری پختنه دی وکم مننه خوري ډاکټر صاحب نن دا پختنه درلود بله سهر جان هلو ډیره بخې سهر جان ستاسو تلیفون قطع شو خورې ته کولی شي چې لمر ماښام فیسبوک باندې ته لاړ شئ هغلته موږ د عکس شریک کړي تاسو پوښتنه که ډېره مهمه وي هغلته ولیکئ یا 8 شپږ 15 شپږ باندې ټیکسټ وکئ صحیح ده او ښه نو تاسو دا ویلي چې 3 میاشتې پس بیا لاړ شي خصوصا دا هغه میندې چې تقریبا 15 نه زیات عمر یې باید هغې ضرور په 3 میاشتې کې تلویزیوني معاینه وکړي یو که تاسو خیال دی موږ ډاون سنډروم ته لکه خوش شکله ماشومان چې پیدا کوي یو قسم شکل هغه همیشه په 3 میاشت کې تشخیص کېږي په تلویزیوني معاینه کې موږ چې الټراساونډ ورته وایو که نه نو که دا زیاتره او بل کوشش وکړي چې په 15 میاشت شپږم میاشت کې لاړ شي ډاکټر ته چې ماشوم معلوم کړي چې ماشوم حالت کوم کې یو آخري میاشت کې د تاسو که ما غلط نه اورېده تاسو دا ویلي چې دا ماشوم په 2-3 میاشتې کې جوړېږي دا ښایسته ماشوم بله لکه پرایمري سټیج کې لکه فرست ټرایمسټر کې اولنۍ ورځو کې باید لاړ شي دغه ښه صحیح ده نو تاسو د 15 نه زیات عمر خو زه به د 20 نه چې کم عمر د هغه مېرمنو نجونو پوښتنه هم کوم چې هغوی باید کم احتیاط وکړي یا څنګه وکړي چې کله حمل واخلي دا وخت له موږ سره دمره دمه اخلو 8 شپږ 15 شپږ باندې زنګ وهلی شي د ایشان شاپور لخوا نه توفه هم شته او د ډاکټر صاحبې نه پوښتنه هم کولی شي elmer.maham@elmer.tv باندې ایمیل وکړي که تاسو غواړئ چې د ډاکټر صاحب کلینیک ته لاړ شئ نو موږ به تاسو ته ادرس درکړو او دا وخت له موږ سره دمره دمه اخلو بیا بېرته راستانه کیږو